انسان همیشه د خپلې دوستۍ نه پیژندلی کیږي. په خپله دوستۍ او نفرتونو ضرور نظر کوه. چېرته داسې خو نه ده چې یو ډېر قدرمن انسان وي او ته یې د خپلې زندګۍ نه لرې کړې، او چېرته داسې خو نه ده چې یو ډېر بې قدره انسان وي او ستا دشمن وي او ته له د دوستۍ لاس ورکړې. حضرت واصف علي واصف چې د اردو یو ډېر لوی شاعر دی، هغه فرمایي چې انسان یو ډېر عجیبه مخلوق دی. د ده نیم تقدیر د ده په خپل لاس کې وي او نیم تقدیر د هغه انسان په لاس کې وي د چا سره چې دی لاس میلاوهي، یعنې د دوستۍ لاس وله ورکوي. په یو بل ځای کې حضرت واصف علي واصف فرمایي چې ته د هغې دوست نه ګیله کوې چې هغه تا له دوکه درکړه. ګیله خو تا له د خپل عقل نه پکار ده چې هغه یو دوکهباز انسان ستا دوست وګڼه. دغه انسان د چا سره چې ته لاس میلاوهې، یا خو به تا د کامیابۍ د منزلونو یو منزل ته ورسوي او یا به تا د کامیابۍ د منزلونو نه ډېر لرې په یو شاړه کې پرېږدي. همیشه د نیکو خلکو په محفل کې کښېنه او د قدرمندو خلکو سره دوستي کوه. ته چې کله هم د عطرو دکان ته لاړ شې، نه که عطر وام نخلې، خو دغه خوشبو به ستا کپړو له ضرور راځي. او چې کله هم د لوهار دکان ته لاړ شې، نه که څه وام نخلې، خو ستا د کپړو د سوځېدو ضرور خطره ده. همدغه شان چې ته د نیکو خلکو په محفل او د عالمانو په محفل کې کښېنې، نه که څه زده هم نه کړې، خو اثر به د باندې ضرور کیږي او د الله تعالی رحمتونه به د باندې ضرور ورېږي. او که د غلطو خلکو په محفل کې کښېنې، نه که څه و هم نه کې، خو غلط اثر به د باندې ضرور کیږي او یو ورځ به دغه غلط کارونه ضرور شروع کې. همیشه دا یوه خبره یاد ساته، قدر ورکولو والا انسان جوړ شه او د الله تعالی د انسانانو قدر وکړه. او همیشه هغه انسانان ضرور په خپله زندګۍ کې شامل کړه کم چې ستا په قدر کې زیاتوالی راولي. هغه خلک چې د هغو د شاملېدو سره ستا په زندګۍ باندې څخه اثر نه پرېوځي، هغه ستا دوستان نه دي. هغه خلک چې د هغو په میلاوېدو سره ستا په زندګۍ، ستا په سوچ، ستا په نظریاتو، ستا په یقین، ستا په عادتونو او ستا د زندګۍ په طور طریقو باندې ښه اثر پرېوځي، دغه خلک ستا لپاره ډېر اهم دي او داسې خلک ضرور په خپله زندګۍ کې شامل کړه. او هغه خلک چې د هغو په میلاوېدو سره ستا په زندګۍ، ستا په سوچ، ستا په نظریاتو، ستا په یقین، ستا په عادتونو او ستا د زندګۍ په طور طریقو باندې خراب اثر پرېوځي، دغه خلک ستا لپاره بالکل نه دي اهم او دغه خلک ستا دوستان نه دي. او د داسې خلکو نه ضرور ډډه وکړه. هر چا ته په دروند نظر ګوره او د هر چا قدر وکړه او د معاشرې یو ښه وګړی جوړ شه. داسې بهترین اخلاق خپل کړه چې خلک محفل ته ستا راتلو ته سترګې په لار وي او ستا د محفل نه په پاسېدو باندې غمجن وي. د یو باز په شان اوچت الوت کوه او خپل ښکار په خپله حاصلوه. د ټپس په شان د مردار انتظار چرته هم مه کوه. په دې امید سره چې دا وړوکی شان نصیحت به ستاسو ضرور خوښ شوی وي. که دا نصیحت خوښ شوی وي نو د خپلو دوستانو سره یې ضرور شیر کړئ. شکریه.